بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځو ورډ پروګرام کې نن په یو ډیره مهمه کمانډ باندې کار کوو چې عبارت د ملینګ ټیپ کې د انولپ څخه دا د څه لپاره استفاده کیږي، د استفاده کوم ځای کې ده او چیرته ده. کله به هم تاسو لیدلی وي چې یو کس خط لیکي بل ځای ته، نو دا خط لیکنه چې یو ځای نه بل ځای ته لیږي، نو دا به یو پاکټ کې لیږي او دا پاکټونه پخوا وختو کې به چې یا اوس هم پستخانو کې چې یو ځای نه بل ځای ته پاکټ لیږل. نو کله هم چې تاسو یو ځای ته خط لیږئ، هلته به څه وي، هلته په سر کې به ادرس نوشتی چې مطلب په سر کې د چا ادرس نوشتی چې د چا لخوا راغلی ده او چا ته تللی ده. نو هغه ټول بیا موږ د میلینګ کې د انولپ کمانډ له لارې څه کوو، ترتیبوو. کله چې تاسو راسئ دا باندې کلیک کړئ، لومړی به ډیلیوري ادرس راځي. ته دا خط لیږې چا ته یې لیږې، نو خط کې خو به لومړی څه کوې، نوم به اډ کوې. خط چا ته لیکې، پښتو لیکې انګلیسي لیکې فرق نه کوي. نو ورته ولیکه زه لیکم علي خان ته لیکم دا خط. نو ته به چې وکې خان، دا سر کې به علي خان نوشته کې، مطلب دا هغه چا ته لیکي، علي خان ته لیکي. علي خان چیرته ده؟ زه ورته وایم دا په کلیفورنیا کې ده. ورته لیکم کلیفورنیا کې دا چیرته اوسي؟ کلیفورنیا کې اوسي. کلیفورنیا بیا په کوم ځای کې ده؟ دلته داسې یو هغه غوندې اډ کوی چې ورته چې په یو اس ای کې ده، مطلب دا په غټ حروفو لیکي دا یو اس ای. بیا نو له وروسته له ده څخه بیا به کته راسئ، دلته به پوسټر کوډ ورته ولیکئ. مطلب پوسټر کوډ د هر ځای د هرې سیمې پوسټر کوډ فرق کوي. فرض که زه ورته لیکم چې 1000 دومره، یعنې مطلب څو راغله 10,000 او بیا 20 دومره، دا پوسټر کوډ ده. پوسټر کوډ به ورته لیکي. ښه، بیا له ده څخه به لاندې څه لیکې، مطلب سټریټ نمبر به لیکې چې دا څویمه کوڅه ده، مطلب د کوڅې نمبر به تاسو لیکئ. بیا به داسې یو شټک ورته اچئ او زه ورته وایم چې دا څویم ده، 21مه کوڅه ده. 21مه کوڅې نه بیا څه ده، دلته به یو کامه واچئ. کامه نه به ورته ووایئ چې دا هم ده، هم کوم نمبر هم ده، هم به هم تاسو څه کوئ، ورته اډ کوئ. دلته به هغه ورسره شپ ونیسئ او دا به څه کوئ، هم نمبر به هم ورسره اډ کوئ. زه ورته وایم 33 نمبر هم ده. ښه، بیا به انټر کوئ. لاندې به ورته چې ولیکئ، فون نمبر به ولیکئ. خپل نه، خو د همغه کس څه ورته ولیکئ، فون نمبر څه کوئ، ورته دلته اډ کوئ. نو تاسو به د هغه فون نمبر ورته هغه کې فرض کړه چې د هغه هر څو وي، خو مطلب تاسو به پلس ورسره ولیکئ. دلته لومړی پلس به ولیکئ او بیا به مربوطه د امریکا چې هر یو کود ده، لکه د افغانستان 93 ده، د پاکستان 22 فکر کوم 92 ده، همداسې خو د امریکا لکه فکر کوم 44 ده، او همداسې یو نمبر تاسو چې کوئ دلته اډ کولی شئ چې دومره دا یو نمبر ده. ښه، دا خو د هغه کس ادرس ده چې ته لیږې خط چاته کوم ځای ته چې دا اوسي کوم ځای کې. راځئ ریټرن ادرس. دغه خط که چیرته دغه کس پیدا نسي، بیرته چې واپس سي، باید یو ادرس ولري چې بیرته هغه کوم ادرس ته دا واپس سي. یا هم که د کس وکته د هغه چې مطلب دا خط خو ماته راغلی د چا لخوا راغلی ده، هغه معلومات به ته بیا دلته څه کوې، اډ کوې ورته. که سر کې نوم ورته لیکې، نوم هم ورته لیکلی شي. زه ورته لیکم چې کریم او ښه سر کې لومړی کریم ورته ولیکه. بیا راځي ورته لیکي د ښه د کوم ځای، زه ورته یم افغانستان کې راځم چې افغانستان کې بیا د کوم ځای نه، زه ورته یم کابل نه، ورته د کابل هغه به ورته ولیکي. کابل له دې څخه وروسته بیا به تاسو څه ولیکئ، لاندې به راسئ، دلته به ډسټریک ولیکئ، مطلب ولسوالۍ به هم څه کوئ، ولیکئ چې څوم نمبر ولسوالۍ ده. ډسټریک داسې راځي فکر کوم ډسټریک څخه بیا دلته څه کوئ، یو داسې علامه واچوئ. بیا څویمه فرض کړه زه ورته وایم دا 5م ډسټریک ده. ښه، 5م ډسټریک خو صحیح ده. بیا دلته راسئ کوم هغه ده، یو نقطه واچوئ او دلته ورته وایئ چې دا رقم مطلب قرغه ده. زه ورته وایم یا مطلب د 5مې ډسټریک کې کوم د کلي ځای به ورته ولیکئ یا محلې هغه به ورته ولیکئ. زه ورته وایم قرغه داسې څه رقم لیکل کوي، قرغه به ورته ولیکئ. د څخه وروسته مطلب خپل ادرس به هم لیکئ. لاندې به تاسو راځئ خپل هغه د کوڅې نمبر به ورته ولیکئ
سټریټ به ورته ولیکئ چې سټریټ مو څه هم ده، زه ورته وایم 33 سټریټ ده او څویم کور ده هم به ولیکئ. دغه به په غټ حروف ولیکئ چې څویم کور ده، زه ورته وایم چې 22 کور ده. نو دا به څه کوئ اډ کوئ، لاندې به راسئ فون نمبر به څه کوئ ورته اډ کوئ، فون نمبر به څه کوئ ورته دلته اډ کوئ، ورته به ولیکئ چې د افغانستان خو څه ده مطلب پلس ده او 93 بیا هم خپل یو نمبر څه کوئ ورته اډ کوئ. دا فرض کړئ یو نمبر شو، دا هم ورته اډ کړم. ښه که چېرته دغه هغه انولپ غواړئ چې چاپ کړئ نو ډایرکټ پرنټ باندې کلیک کړئ، دا به چاپ سي در سره پاکټ باندې. بیا نو یو کس ته لیکئ چې او که چېرته غواړئ چې یو پیرتی وګورئ چې ستا دا انولپ په څه ډول ده، او که آپشن ته راسي که نور تغییرات فانټ یې تغییروي یا نور څه لیفت ته چپ نه ښي طرف نه دو خواته و خواته راولي، دا انشاءالله اسانه دي، دا خپله هم تاسو کارولی سئ. اوس نه غواړم چې ویډیو اوږده سي، انشاءالله دا ټول اسان دي. فانټ یې تغییروي، د مطلب د ده فانټ ریټورن ادرس فانټ تغییرېدل د ځای نه کېږي، ډیلیوري ادرس فانټ تغییرېدل د ځای نه کېږي، دا ټکسټ چپ طرف ته څومره راولي او ښي طرف ته څومره راولي هغه تاسو څه کولی سئ راوستلی سئ. اوکې کوئ، دا به خپله بیا راسي، خپله انشاءالله چک کوئ، دومره سخته نه ده. دا به چه کوئ add to document کلیک کوئ، تاسو دلته یو اپشن درکوي، دا اپشن چې وایي do you want to save this new return address as a default return address، مطلب دا چې دغه return address دا خو ستا خپل شخصي ادرس ده، دا غواړې چې همیشه دې دلته اډ وي، دا کمپیوټر هم ستا ده او همیشه چې ته دلته څه کوې بل چاته لیږې نو ستا خپل ادرس به دلته بیا ضرورت نه وي چې ته ولیکې. نو که چېرته دا همیشه ثبتول غواړې دا به تا سره ثبتي، زه ورته وایم سمه ده اوکې که، دا به چې کې اوکې کې. اوس به دلته تاسو راسئ، دا به څه شي ادرس به در سره جوړ شي. نو دا تاسو بیا کولی شئ خپله یې جوړولی هم شئ، دا مطلب ستا د خط هغه شو. دلته کوم کس ته چې لیږې هغه دغه ده کلیفورنیا او یو اس اې ته، او دغه کوم کس نه ده خوا نه چې دا لیږل کېږي. نو دا به موږ سره په میلینګ کې د انولپ آپشن یا کمانډ دنده. نو که چېرته څه پوښتنه وي نو ما سره کمنټ کې شریکولی شئ. نور مو په الله تعالی سپارم، ښه وخت یې چارې